د نن ورځې 12 ډیر مهم خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. لوګر افغانستان امنیتي او قضایي سرچینې وایي د پنجشنبې په ورځ د کابل ګردیز پر لویه لار د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د پکتیا د استیاف محکمې 3 قاضیان او یو مامور له موټره ښکته کړل شوي او وژل شوي دي. ISI هندي رسنۍ وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ښایسته نجونو په مرسته له خلکو څخه پټ معلومات ترلاسه کوي او هم د هغوی په مرسته بیا خپلو جاسوسانو ته پیسې هم لیږي. دوی وایي چې دغه نجونې په انلاین بڼه کسانو ته خپل لوڅ بدنونه ښکاره کوي او په دغه چل ترې بیا پټ معلومات ترلاسه کوي. بیا هم لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو یو جومات ته اور اچولی دی. د لوګر ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی وایي تېره شپه برکي برک ولسوالۍ کې یو جومات سوځول شوی دی. د نوموړي په خبره جومات کې د قرآن کریم ګڼې نسخې هم سوځېدلې دي. تر اوسه د لوګر امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. چین یو مشهور شرکت شي عوامي اعلان کړی چې داسې موبایل جوړ کړی چې 108 میگا پکسله کامره لري. پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ ازادۍ مارچ کې ګډون لپاره د ملک د مختلفو برخو راغلي مظاهرین له تیرو یکشنبې ورځو راهیسې په اسلام آباد کې موجود دي. خو له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د شپې لخوا بارانونه پیل شوي دي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه د نبی د افغانستان ملي لوبډلې تجربه لرونکی الراونډر محمد نبی چې یو خیریه بنسټ هم په خپل نوم لري، دغه بنسټ د لسګونو معلولو زده کوونکو سره مرسته کړې ده. د معلوماتو تر مخې د نبی خیریه بنسټ په کابل کې د ناشنوایانو له ښوونځي سره د کمپیوټرونو، پرینټر، ورزشي توکو، جامو او قرطاسي مرسته کړې ده. پاکستان د امریکا کانګرس په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان له څو لسیزو راهیسې په دې هڅه کې دی چې د افغانستان حکومت بې ثباته او بې وسه وي. د امریکا د کانګرس د څېړنو مرکزي له لوري یو راپور خپور شوی دی چې په دغه راپور کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان د ستراتیژیک ګاونډي حکومت په توګه له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې خپل منفي رول لوبولی دی. قیس احمد افغان ځوان لوبغاړی قیس احمد چې له بنګلادیش سره په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ لومړۍ نړیواله لوبه وه، نوموړی اوس د بیګ باش 100 توپیزو سیالیو ترڅنګ په بریتانیا په کاونټي کرکټ کې هم واخیستل شو. پاکستان د پیسو نړیوالو صندوق نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان ته په ورکړل شویو هدفونو کې د نرمښت راولي، ځکه په هیواد کې ګراني تر حده ډیره شوې ده. پاکستاني چارواکي د پیسو نړیوال صندوق پلاوي نه ګیله کړې ده چې د دوی د پلانونو له امله په پاکستان کې ګراني تر حده ډیره شوې ده. یاد پلاوي د پاکستاني چارواکو غوښتنې اوریدلې دي، خو وایي چې په اقتصادي هدفونو کې ورسره د نرمښت په تړاو ژمنه نه ده کړې. محمود اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې پر موږ تور پورې کیږي چې له پاکستان سره مینه نه کوو، خو دوی پر اساسي قانون ملنډې ووهلې او تر پښو لاندې کړ. ارګ د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په بیجینګ کې د افغان سولې په اړه جوړېدونکې غونډه کې د افغان پلاوي شمېر کم، خو په وینا یې په هیواد کې د اوسېدونکو ټولو خلکو استازي پکې شته. ټاکنو کمیسیون د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي پریکړه یې کړې چې د ولسمشرۍ ټاکنو 2118 صندوقونه رای بیا شمیرل او وارزول پکار دي. د دې کمیسیون مشرې زهرا بیان شینواري کابل کې د پنجشنبې د ورځ نومبر په 1 خبري غونډې ته وینا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو پر ممکنه ځنډېدو هم اندېښنه وښودله. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.